عثمان ذی نورین مبارک تو اوبرو نرسیدی مبارک لاړ او دغه دوران کې امام حسن او امام حسین ته وی چې بچی راشه اے تاسو پیراو کې د عثمان ذی نورین مبارک په دروازه باندې پیرادار شي سوکیو کې اگلنو شیر خدا حیدر کرار علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ مبارک ہوئے امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما حسانین کریمین دا مدینی منورید جانان وسی مبارکان پا دروازہ دا عثمان ذی نورین مبارک بانے ادرولا چه قربان تاسو پیرے تو ادرے دی پا پیر بانے والارے دلتا دا مدینی جانان دا شیر خدا پا حق لبانی وی انا مدینة العلم وعلی بابها زچکم دے اے دا علم خارم حضور مبارک فرمائی وعلی البابها شیر خدا مبارک دا علم دا خار دروازہ دا اے گلنو دلتا پیرا بانی پا علم پا دروازہ بانی شیر خدا مبارک درولو او دلتا دا عثمان ذی نورین مبارک پا دروازہ بانی حسنین مبارک درولا مردب دادی چی جان پڑتال بشیر خدا دا علم پا باب بانی کی دا پیغمبر پا محبت کی دلتا با جان پڑتال حضرت امام حسن و امام حسین مبارک کی دی مبارک والار دی علکہ دا پیرا کا چی دا دی کسلور سو کسان مقابلہ خوڑی رگلانا دا نو بیور دی شیر خدا مبارک دی ادرول دی خلا دغا وقت دونا نوجوانانو معمولی گوندی شنڈے شنیشے او شیر خدا مبارک دا عثمان ذی نورین پا دروازہ ادرول نو دا دا دی دا پاراو چی یو خو پیرکی ادرے یوا دویم دا چی تربیت دکی دا عثمان ذی نورین مبارک نا سنگ مرحلہ چی پا عثمان ذی نورین رضی اللہ تعالی عنہ مبارک بانے راغلے چی سڑی پخیٹ بانے نہاروے شیدہ اللہ عبادت سنگ انسان کہے چی سڑی پخیٹ بانے نہاروی چی دا قرآن کریم تلاوت سنگ کہی چی سڑی پخیٹ بانے نہاروی شیدہ نمشوی عبادت دا اللہ پا دربار کے انسان سنگ کہے چی سڑی پخیٹ بانے نہاروی نوافل سنگ کہے چی سڑی پخیٹ بانے نہاروی شیدہ اللہ دا مدینی دا جانان محبت داغت خلین سنگ صادری گیا مقابلہ بسنگ کئی نو دا دار التربیت تے دار التربیت دا کور دا تربیت تے دا عثمان ذی نورین دروازہ چی چلز دکے ناشنا دروازے لراغلے امام حسن و امام حسین مبارکہ کمر ہر رالا چوب بندشی خوراک دربانے بن شنو دا سبق زان تمخی تک دا چی پا ما کلسو زی دا کربلا پا میدان کیوب بندی گی نو زمانہ پا مشر عثمان ذی نورین سلوی خرزی بندی دی چی ستارلت تسکین ملوشی چی دا عشق او دا محبت اگر امتحانات پا کم طریقہ انسان بانے راضی اللہ دی مونگا و تاسو پا ہر امتحان کے کامیاب کی امین ہوئے لگ دڑا دخلاصا اللہ دی مونگا و تاسو پا ہر امتحان کے کامیاب کی دنیاوی وی اخروی ٹولو کے دیم اللہ کامیاب و کامران کی رازی یہ دی مبارک دروازی بانے ادھر عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک مدرولو اے گلنو محمد بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک مدرید اللہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولارے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارک مولارے او دا مدینی منوری دا جانان دا کاکا جان بچی چی رئیس المفسرین نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مبارکم پیرک ولارے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دا رئیس المفسرین دی مبارکم ولار دے
دیم پیرا کئی ناشنا کل گلان ولاړ دی کله ناکله په باغیانو غشي ورولا عبداللہ بن زبیر مبارک باندې امام حسن مبارک باندې امام حسین مبارک باندې عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ مبارک باندې حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مبارک باندې دی باندې بغشی مورید خو قربان دی سینه ډال کړي واچي عثمان ذنورینا کدا غشو باران را باندې باغیان وری خو قربان استاد درشلو نه به یو قدم مخوان شوا اشنا ویم دې ته چې ډسته باندې شو هغه د سره کلک ولاړی او کنه ډزر باندې شو اشنا د نه په دوربین کې بیا څوک نه ني الله دې موږ تاسو دیندار کېمین وې لګ دړه د اخلاص کړ نه لګ دړه د اخلاص اینه قربان مقابله وکړو امتحان بے امتحان پا عثمان ذنورین دی خو مونگ هم قربان داغا اے خدمتگارانی مونگ بدا پیراو دا ڈیوٹی بخا مخاکو عثمان ذنورین مبارک دا پارا پیراو رکی رازی جی دا اللہ تعالی جل جلالہ عجیب نظام دی عثمان ذنورین رضی اللہ تعالی عنہ ایام محاصرہ کی برچتو خطو اعلان کی باغیانو ظالمانو پا مدینہ منور کی چی بیو سڑی پا خیٹ بانے نهارو دو عثمان ذنورین در شری لبرالو ماغا دخپل در نبی نوا ندلی گلی دا چاچی بجامع نوا او ما تبیوی قربان زما جوڑا جامی پکار دی اللہ والا ورکول خزیبا نگر زیدلی موسا پوری چاہتے انکار ندی کڑی زما مال پا فقیرانو لگے دلے زما مال پاج زنانو لگی دلے زما مال پاج کمزور لگی دلے او زما مال دا اللہ پکور پا مسجد نبوی مبارک بانے لگی دلے دا چا مال با پا سنیما لگی جواب رکھے دغا مال لکنا دیکھے نا دی سنیما جوڑی گی بنیاد اور ٹرکون رازی تشیگی پیسے رکھا اکدم خلق پیسے ورکی داغا مال پا سنیما لگی دغم یو بنیاد دی جمعت جوڑی گی اے خانقاہ جوڑی گی آگے کے سڑی بنیاد چھت دا پارا پروگرام لگا زمون دی طرف دا چھت دی دا بازی مرگری کدی طرف توجوش اللہ دیو کہ اللہ چھ دغا خانم اللہ پا غیبی شان سر اللہ دغا مبادک امین ہوئے گا ماتا سگو رہی دنکانو پیسی با پا جماعت لگی پا مدرسہ با لگی پا علماء با لگی پا طلباء با لگی اوے نچے پا سنیما با لگی نچے پا ویشیار با لگی نچے پا ڈش با لگی نچے گناہونو باندے لگی یو سڑے با دا جہنم کارم کی سگرٹو گو رکھنا سینم تباہ کئی ہوئے سگرٹ پا پیسو باندے لی جہنم زنا ملائی دا سے دی سین طرف تلار شاہ اے زنانا والاری دی زنا ملاوی گی پیسی بم ورکی زنا بمو کی جہنم اور زان لپا پیسو بانے لگیا دی اخلی خلق جواب را کے دا سے نا آواز را نگے جہنم اور زان لپا پیسو بانے اخلی عثمان ذنورین مبارک ہوئی زو اغا صحابی ماں چھ دا مدینہ بوی مبارکی ہاتھا کماوا دا مدینی منوری جانان مبارک راللو اعلان اکڑلو چھ دا مسجد نبوی مبارک زمکہ کمدا خوچ چادی جمال دا زمکہ وارست لو پیسی ورکلی وی زما دا حلی مبارکی ندی اکدم دا جنتیانو زیری والی عثمان ذنورین مبارک اعلان کئی داغ جماعتو چھ دا مدینی منوری جانان اعلان کھڑلو معلوم دادا چھ دا چندی دا پار بم اعلان کار چکی دا دا مدینی دا جانان عمل لے دی جماعت دا پار اعلان دا چا عمل لے نبی علیہ السلام اعلان کردے ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ شریف جوڑ کردے زم اعلان کو مجموعتو نبا جوڑا جواب رانا ہے خلم آواز نہ کینو سکل دا خلد محبت آوازو کی زیم دا دی جذبوست برابر دا الکا جوڑو با انشاءاللہ جوڑو با دا جمعات تیم خودے پا خیر و آفیت بانے دا خانہ دا تاو تا توجہ کی دی لائیو کم زمون مرگیری ابو زیبی والا یو زیبل زیبی گوری
زبایی تا غزین خیم انشاءاللہ زمون جماعت شروع دی سکمی پکشتا چې هر ځای کې جماعت دی یوازې نه بعضې کسان وایي مولوي شیخ خپل جماعت ته زما جماعت نه دی د خدای کور دی کله مې وي چې زما د کور بنیاد ښودېږي بیا ما ته وایه چې ځان ته ترخزو والا که کله مې د کور بنیاد ښوده که نه او تاسو ته مې چې د کور بنیاد مې کېښو نو بیا ووایه چې مولوي صاحب ځان د ترخزو والا او که کله مې د خدای د نوم خبره وکړه نو بیا را باندې اعتراض مه کوه بیا لږ د سور کې سوچو که بیا مې پیغمبري عمل ژوندی کړی دی بیا مې ښکلی کار کړی دی ځکه چې راشه دس پکې قرآن شروع دی چې چا پکې څه کړي دي والله چې د ترجمه کې لاسونه اوچت کړمه زه یم خدای چې په دې کې چا خټه ګټه شګه چا پکې څه کړي دي دی پرېږده خدای غمړین په تور لحد کې خوشحاله کړه مړو ته م وله دعا کوم او خوشحاله به که خیري دی جومات کې زه دا برنډه هغه برنډه دا بله جن چې څوک پکې کې خدای د هغې غمړین په دې باندې خوشحاله کړه لږ د اړه د خلاص امین ووایې جواب راکې دا جومات به جوړو چې هر ځای جومات جوړېږي جوړو به او داسې مه وایي چې د مولوي صاحب جومات ځان ته وایي نه هغه هم د خدای کور دی چې هغې کې څوک احسان کوي کوو به دا جومات به هم جوړو دې ته لږه توجه لږه پکار ده لږه که ډېره لږه مې ځکه وي چې خیر دی که لږه مو که نوم ډېره ښه ده که سړی 10,000 ورکوي نو لږه وکړي او 5,000 وکړه نوم ډېره ښه ده ٹھیک ده کنه ډېر بوج د باندې ناچو ځکه ډېر بوج سړی بیا برداشت کولی نشي غریبي هم دا څه د ګرانۍ طوفانونه دي والله سړی خپلې خرچې نشي برابرولی خو بیا هم خیر د امتحان دی خپله خرچم کوه د صدقې ثواب بدل الله پاک درکوي بچو باندې لګوه صدقې ثواب جوماتونه هم جوړ کړه چې کوم انسان جومات جوړی من بنا لله مسجدا بیدار شئ الکه بیدار شئ زه حدیث ویم ترجمه کوم سبحان الله بس تاسو کاروي بیدار شئ من بنا لله مسجدا چا چې د الله کور جوړ کا که دا جومات زمونږ د چارسدی دی که په هر ځای کې جومات دی د الله عبادت خانه ده مدرسه ده خانقاه ده زمونږ مدرسه خاتم النبیین محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم خانقاه قادریه نقشبندیه ده په چارسده کې ده په پاکستان کې ده په هر ځای کې ده من بنا لله مسجدا چا چې د الله کور جوړ کا بنا الله تعالی بیتا فی الجنه اقوام مولا فرمای خدای به ولا په جنت کې غټه غټه بنگلې او ماڼۍ جوړي لږ دړه د خلاصه کنه دا بنگلې به جوړو به که خیر لکه بنگلې به جوړو جنتیانو زیری حضور مبارک وای چې وامغشتا نبی مبارک وای عثمان ذی نورین مبارک دے شاوی دسا وی جنتی 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 چې څوک جنتیانی نو سبحان الله وای آی هاي څوک چې د جهنم نه بری سبحان الله وای داسې سبحان الله وای جنتیان سبحان الله وای ښا زمانه لاړ عثمان ذی نورین مبارک جومات وی دا غزمکه و چې ما جومات لور کړی وه خدای پاک دې زمونږ استاسو پیسې په جوماتونو باندې ولګې یا لکه د جومات د برنډم ذهن ته راله الله یې توفیق درکړي ما ته وګورئ د عثمان ذی نورین تنهو مبارک چې دې مبارک راکوشه دغه دوران کې حضرت عبدالله ابن عباس صاحب ولاړ دی حضرت عبدالله بن زبیر مبارک ولاړ دی هغې ته وی بچي تاسو ځئ امام حسن مو امام حسین دوی تاسو بچی لاړ شي وی ولی وی ایام د حج دی د ذی الحجې مبارکه میاشت ده مهرباني وکړئ حج ته لاړ شي حج خو به وکړي که نه عبدالله ابن عباس مبارک ورته وی والله یا امیر المؤمنین زما د خدای په ذات باندې قسم وي ای امیر المؤمنین لجهاد هؤلاء جهاد د دې عملنا احب الی من الحج دا ما ته ډېر محبوب دي د بیت الله شریف د ایامو د حج حج کې ثواب ډېر دی خو د عثمان ذی نورین نن په زه په پیره کې ولاړ یم دا خبر راته ډېره ګرانه ده که زه هلته لاړ شم او خبر راشي چې عثمان ذی نورین شهید دی بیا به په چغو چغو د عرفات په غونډه کې خدای ته جاړم والله یا امیر المؤمنین لجهاد هؤلاء احب الی من الحج عبدالله ابن عباس وی ما ته دا عمل ډیر خوره دی چې د ستا خدمت کې لګیم د حج نه ما ته دا خبره عبدالله ابن زبیر ته وی بچی دی خورا شه تم ځه کنه خو نه ځي نو ته خو ځه کنه که زه شهید شم خیر دی تاسو ځئ بچي
اسره تاو ته تکلیف درد کی ما خو نقشه لیدلې ده چې زه شهید کېږم خو بچی چې تاو شهیدان نشي. عبدالله بن زبیر ورته وایي وی قربان ولاړ به سرونه به قربان کو قربان ستا د دورشلې نه به اخوا لاړ نشو. عبدالله بن عمر مبارک ته وی تم لاړ شوي قربان زم نظم. محمد بن طلحه ته وی تم لاړ شوي نظم. امام حسن او امام حسین ته وی بچی تاسو هم لاړ شئ. هغې وی نه ما ته مې بابا جان ویلي دي چې د حضور مبارک د دې زمګي مبارک د دروازې نه به بهر نه راځي ولاړ به یې دی مبارک هم ولاړ دی. راځئ جي د الله نظام ته ګوره. شپه د جمعې مبارکې ده د ذوالحجې میاشت ده. عثمان جي نورین ډېر خفه دي 4 ورځې پې اوبه بندې دي او خوراک بند دي. په دې دوران کې چې دا سترګې داسې پټې شوې